First book of Pashto language د پښتو ژبې لومبی کتاب ګوګل ټرینډز کې دا وخت بریک آوټ دی، یعنی ډیر زیات په لوی تعداد کې خلک دا سرچ کوي چې فرست بوک اف پشتو لینګویج د پښتو ژبې اولنی کتاب. نو د پښتو ژبې اولنی معلوم کتاب چې کوم دی نو دا پټه خزانه ده، د هایډن ټریجر، چپا ہوا خزانه، یا په اردو کې څنګه ویلی شو، پښتو کې انګلیش کې بیا هایډن ټریجر. دا کتاب په 1728 یا 1729 په دغه وختونو کې لیکلی شوی دی، او دا د هوتک ډاینسټي یا هوتک شاهي وه په پښتون وطن کې، په افغانستان کې. دا کتاب په 1728 یا 29 کې محمد هوتک لیکلی دی، د شاه حسین هوتک په وینا یا دغه په مرسته باندې. دا کتاب په لومړي ځل باندې عبدالحی حبیبي صاحب ته، پوهاند د استاد عبدالحی حبیبي صاحب ته په 1944 کې په لاس راغلی و. دا مینوسکریپټ دی، یعنی لاسو لیکلی شوی کتاب یا مخطوطه چې ورته وایي. دا کتاب بنیادي طور انټالوجي ده، یعنی تذکره ده. په 1728-29 کې محمد هوتک چې دا کتاب لیکلی دی نو بیسیکلی د تبصره کړې ده، تذکره کړې ده د هغه شاعرانو، د هغه لیکوالانو، د هغه خلکو چې وړاندې 800-600 کاله وړاندې تیر شوي دي. لکه موږ چې د امیر کروړ خبره کوو چې د پښتو لومبی شاعر دی، نو دا هم موږ ته په دې تذکره یعنی پټه خزانه کې دا خبره میلاو شوې ده. بله خبره دا ده چې په دې باندې ډېر اوږد بحث کېږي چې پټه خزانه د دې په اتنټسټي، د دې په اصلیت او صداقت باندې مختلف وختونو کې غږونه پورته کېږي، یعنی خبرې کېږي چې دا حقیقت دی او که حقیقت نه دی، فیبریکیټډ یا فورجري شوي ده. دا ګنې واقعي د 1729 لیکلی شوی کتاب نه دی، او دا د 1944 نه یا د 1944 نه 1940 نه وړاندې ډېر لږه موده وړاندې لیکلی شوی دی. خو دا ټولې بیا تیریانې دي او دا ډېر اوږد بحث غواړي. ځینې پوهان چې ریسرچرز دي هغې ورباندې تنقید کوي او دا دومره زوړ کتاب نه مني، یعنی تقریبا 300 کاله زوړ کتاب یې نه مني. ظاهره ده هغې سره خپل ارګومنټس دي، څوک یې چې مني نو هغې سره خپل ارګومنټس دي. خو دا په 1945 کې دا مینوسکریپټ چې کوم دی نو دا پوهاند حبیبي صاحب ته په لاس راغلی و. 1975 کې بیا چاپ دی. 88 کې بیا قلندر مومند په دې باندې تنقیدي کتاب لیکلی و، پټه خزانه فی المیزان، یعنی هایډن ټریجر. په دې باندې یو تنقید کریټیکل انالیسیس د دې کړی یا تنقیدي مطالعه کړې وه د پټې خزانې. نو د پټې خزانې حوالې سره نورې بلا ډېرې خبرې کېدی شي هغه بل وخت، خو فی الحال دا چې تر دې دمه چې زیات تر خلک متفق دی په کومه خبره د پښتو د لومبي کتاب حوالې سره، نو هغه همدغه دی چې په 1728 یا 1729 کې په قندهار کې لیکلی شوی دی، کندهار افغانستان. During the Hotak dynasty, Shah Hussain Hotak patroned یا patroned writer محمد هوتک. نو دغه یو څو خبرې وې چې کول مې غوښته، ضروري وي. تاسو واورېدې، اواز مې لږ کم دی خو اواز مې ناست دی.